د پاتشاه باران د ناول څلورمې برخې ته مو پام راګرځوم. لیکوال مصطفی سالک، ډیپلومه کوونکی مهاجر شاه. شپه تیره شوه، سحر شو. رښتیا هم زمرک د ګاډۍ سره راغی او ننګرهار ته د تلو په نیت روان شو. زمرک راته وویل په تورخم نه وړو چې د غرونو ننداره مو موخه ده، ولې په تیرا لاړ نه شو؟ لارې ستونزمنې دي خو زه خیر دی که چرې شته. ما ورته د ټوکې په انداز وویل که کچرې نه وي نو بیا؟ ویې خندل، ویې ویل ما هم د ډېرو غرونو لوړې ژورې له پښو ویستې. غم مه کوه، په شا به دې په غره اړوم. د ګاډۍ د اسپې د موزونو قدمونو د ښکالو د سور او تال په خوند کې د موټرو اډې ته ورسېدو. سیټ مو ونیوه، څو شېبې پس موټر حرکت وکړ. لږ وخت پس پلنکوچ موټر د خړ خیبر په کږلېچونو کې روان و. زمرک مې د خیال لړۍ غوڅه کړه او راته یې وویل خیبر هم دنګ غرونه لري، خو کاش چې د سوات د غرونو په څېر شنه وای. ما ورته وویل ګرانه به وي چې د سوات غرونه له خیبره غوره وګڼم. فطرت باید زموږ ټولې جذباتي، تخیلي، روغتیایي، روایتي او ان روحاني غوښتنې پوره کړي. خیبر په خپل ځای پوره اهمیت لري. د دې په تورو کاڼو کې چې د لرغونو پاتېخینو د ښویدلو نیلیو د نالونو کوم نقشونه پاتې دي، د نړۍ مورخینو ته د هلال حیثیت لري. هغه هلال چې د ماضي د ماښامونو لاره ورته معلومه ده. خیبر د یو ستر قومي روایت امین دی او اوس خو په دې غرونو کې د ستر حمزه سندرې هم غزونې کوي. خو ته به وایې چې ما د سوات او خیبر ښکلاییزه پرتله کوله. که داسې وي نو زه د سوات ښایست هم له خیبره ډېر نه ګڼم. د کشمیر رنګي سوات شوخ شینوالی د جمال تږي ذوقونه تازه کوي. دلته هیبت، لوړتیا او ټینګوالی د جلال تږي ذوقونه اوبه کوي. روح د حیرت په وزرو د یو نامعلوم ښایست په لور په پرواز راولي. زمرک مسکی شو، ویلي سمه ده، زه پوهیږم چې هسې په نوم د ادبیاتو محصلې، ګنې کړه وړه دې د فلسفیانو په شان دي. ما څه ویلي دي؟ هغه څه مې چې زړه ته راځي د مدلل بیان هڅه یې کوم. نوره ستا خوښه چې هر نوم را باندې ږدي ما ته منظور دی. زمرک په خندا شو، ویلي که دغه راز څو مناظرې مو وکړې انشاءالله زما کار به هم وکړي. چېرته د غره په سره به ناست یم، لاسونه به د لیونیانو غوندې اچوم او وایم به من مس و تو دیوانه مه راکې برد خانه. هسې به د ځینو شاګردانو دري درس ته غوږ نه نیوه. ګوره چې ما ورته غوږ نیولی و، د ښوونکي دا خبره مې څومره په ځای وکړه. ما ورته په مسکا وویل دا الزام خو دې بیرته واخله چې چا دري ته غوږ نه نیوه. د لومړۍ خبرې غوندې دې دوهمه هم بنسټ نه لري. کومه خبره چې تا وکړه هغه د مولانا جلال الدین بلخي ده. زمرک په کړس کړس وخندل، ویلې خبره د مستۍ وه، جذباتي غوندې شوم، بخښنه غواړم، خو ته هم له دې ماما خبرو نه تیر شه. تیر شه. هغه وزې وګوره څنګه اوازونه کوي. دا راته ووایه چې د خیبر او پېښور د وزو د اوازونو ترمنځ څه توپیر دی. په دې خبره مام غلی غلی وخندل. دا ځواب به هم په فلسفه کې ګورو، د ډاروین په کتابونو کې به یې ګورو چې د غره او هوارې څاروي په کومو برخو کې توپیر لري او ولې یې لري. ښه په دې نه پوهیږم، خو که درته ووایم چې ښارۍ او غرنۍ جنۍ څه فرق لري نو تر سبا به هم ستا د ښکلا پیژندنې لیکچر خاتمه ونه مومي. په دې خبره زما د وجود نابلده خوشحالي والوته. بیا څانګه را یاده شوه. هغه هم د خپلې خبرې پر اغېزه وپوهېده. غلی شو، زه هم په فکرونو کې ډوب شوم. په دې کې کلنډر غږ وکړ، علي مسجد والا. موږ دواړه هم رانیغ شو. موټر ودرېده. خپل بکسونه مو کوز کړل او د تیرا موټر ته وختو. د لوړو ژورو شنو غرونو او خړو خوړونو له نندارو وروسته د تیرا غرنۍ سیمې ته ورسېدو.
د پښتنو د قامي روایاتو په کتاب کې د روایتي ژوند په زړه پورې پاڼه وه. زما ننداره نیمګړې ننداره بللی شئ، ځکه چې زه د زمان او مکان له پنجرو ډېر زر ووتم. کله به ماضي ته تللی وم، د څانګې سره به مې خبرې کولې، او کله به په راتلونکي وخت کې د څانګې سره د یو نالیدلي غره د سپینې چینې پر غاړه ناست وم. هغې به غلې سندره ویله او ما به ورته د نغمو مترنمې جامې جوړولې. تیرا ته په رسېدو مو یو زلمی ولید، په لاره یې د راډیو سندرې اورېدې. د پاخه عمر یو سړي پرې راډیو بنده کړه، ورته یې وویل په لارو کې سندرې اورېدل د پښتنو روایت نه دی. زمرک راته وویل دلته خو ژوند ګران دی، په سندرو هم قطغن دی. ما ورته وویل ښه قطغن دی. غوږ شه، ټول چاپریال سندره سندره ده، د مرغانو آواز، د روانو اوبو آواز، د ونو د پاڼو آواز، بس لکه د رباب د بیلابیلو تارونو بیل آوازونه چې یوه نغمه جوړوي. غوږ شه، څومره موزونیت او موسیقیت لري، لکه د څانګې د ګلورینو پاپیو د ښکالو سور او تال. په داسې حال کې د راډیو سندره داسې ده لکه په حلوا کې اغزی. زمرک په خندا شو، ویلي دا رښتیا ویلي، ته په هر څه کې د څانګې د ښایست اجزا ګوري، خو د راډیو بندول داسې هنري جواز بلکې روایتي بندیز نه لري لکه ته یې چې وایي. ما هم ورسره د سر په خوځولو او د شونډو په مسکا ومنله. په لاره روانو، یو خوا بل خوا مو کلاګانو ته کتل چې لوړ لوړ خونړي برجونه یې لرل. داسې ښکارېده لکه د دې کلاګانو ترمنځ چې هېڅ اړیکې نه وي، خو د سپینو کوترو سیلونه له یوه برجه الوتل او پر بل کېناستل. آخر مو یو ځوان ته وویل چې موږ سیلاني یو. ویلې هېڅ غم مه کوئ، زما میلمانه یاست. زیړ مازدیګر و، په غرونو وروستۍ وړانګې خورې وې. داسې معلومېدل لکه د سیمې نه چې زرین دیوالونه تاو شوي وي. یوه ډله نجونې له ګودره را روانې وې چې زموږ خواته راورسېدې. د ګریوان روپیو او د لمن پاولۍ نغمه خپروله. زموږ میزبان سره ټوپک و. زمرک ترې پوښتنه وکړه چې ولې ټوپک ګرځوي؟ ویلې دا د سړیو ګاڼه ده. ماښام حجرې ته لاړو، ښه ډوډۍ را باندې وخوړه. د لمانځه لپاره ټوله حجره پاڅېده. زموږ زړه وو او که نه، خو اودسونه مو وکړه او پر لمانځه ودرېدو. بېرته چې حجرې ته راغلو، یو نوي زلمي د تیرا د میلمه دوستۍ خبرې کولې. زمرک ما ته په شوخو سترګو وکتل، بیا یې هغه زلمي ته مخ کړ. ویې ویل موږ ستاسو میلمانه یو، سندرې اورېدل غواړو. هغه موسکی شو او غږ یې کړ سپین ګله، میلمانه سندرې غواړي. سپین ګل آواز ورکړ لږ صبر وکړه. څه ګورو چې سپین ګل د چرسو چلم ته ناست و، غټ غټ برېت او له جلاله ډکه څېره یې لرله. سرې سترګې یې زموږ پر لور راواړولې او ویې ویل تاسو سندرې اورئ؟ ما ته هغه د لارې راډیو را یاده شوه او د سپین ګل سرې سترګې راته مخامخ وې. زړه راته وویل ورته ووایه چې نه نه، موږ سندرې نه غواړو. خو چا آواز ورکړ، هو همدوی وویل ښه ده، نن به ښه آوازونه ورباندې واورم، خو کارتوس نشته. زه یې راوړم، تاسو دا کړکۍ بندې کړئ، غږ تر لرې لاړ نه شي. ځوان ووت. زمرک له بله کټه راغی، ما سره کېناسته. ویل یې لکه چې مرګ مو راغی. ما ورته وویل مازدیګر دې ونه لیدل چې هغه لاروی د راډیو له غږولو منع کړ؟ دوی به البته زموږ دا غوښتنه د ځان توهین ګڼلې وي. دواړه ښه وېرېدلي وو. زمرک راته په غريو نیولي غږ وویل اجل دلته راورسولو. موږ په همدې سوچونو کې وو چې هماغه سور سترګی ځوان راننوت. ټیپ ریکارډر ورسره و، خو لکه ناوې د راز راز ټوټو په پوښ کې نغښتی و. ویلې اول زموږ د وطن سندره واورئ. په سر یې واورې وروي بیخ کې ګلونه دي، لاړ شه د تیرا په غرونو باران وریږي. سره د دې چې زمرک ویرولی وم، خو په سندره کې ډوب شوم، او دا ځکه چې په سندره کې غرونه او باران و. زه یې ټولګي ته رسولی وم او په غلي او ورو آواز مې د څانګې له خولې دا سندره اورېده. دا چار چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی.
زه لا په سوچونو کې ډوب وم چې زمرک مې پر ولي لاس کېښود. ویې ویل ته خیال پلو وښې، څه به کېږي، د کارتوسو اواز، کړکۍ بندول، څه خو شته. هغه دا خبرې کولې چې د ټیپ اواز خراب شو. سپین ګل بند کړ، مسالې ترې راوویستې، په اور یې کېښودې، موږ ته یې رامخ کړ. ویل یې مېلمنو خفه نه شئ، دوکانونه بند وو، نوي کارتوس پیدا نه شو، دا زاړه به په اور ګرم کړو. ما او زمرک یو بل ته وکتل او موسکی شو. زمرک ورته وویل تاسو دې ته کارتوس وایي؟ هغه وخندل. ویل یې ولې تاسو یې کارتوس نه بولئ؟ زمرک ورته وویل نه، د ننګرهار خلک یې مسالې، بیټرۍ یا بالټۍ بولي، په پېښور کې ورته سیلونه وایي. حجره کې ناستو خلکو ته دا نومونه عجیبه وو. ویې خندل. زمرک ورته وویل تاسو زموږ نومونو پورې وخندل، خو ستاسو نوم موږ ژړا ته راوستی وو. هغه ځوان ترې په خپله لهجه پوښتنه وکړه چې هغه څنګه؟ زمرک ورته وویل موږ کارتوس د ټوپک ګولۍ ته وایو. ورته یې د مازدیګره له راډیو خبره پیل کړه او بیا یې د حجرې او کارتوس ټوله کیسه ورته هغسې وکړه څنګه یې چې احساس کړې وه. د کیسې په ختمېدو په حجره کې داسې یو زوروره خندا خوره شوه چې تر اوسه راته یاده ده. شپه مو تېره کړه او سبا پیاده د ننګرهار په لور روان شو. په رښتیا هم د غرونو لارې ستونزمنې وې. په ځینو ځایونو کې خو به مې د ستړیا له کبله پښې په رګېدلو شوې. څو شېبې به مو دمه وکړه، بیا به روان شو. زمرک ډېر راته وویل چې کچره به کرایه کړو. ما ورته وویل دومره لا پاتې نه یم، که بیخي درته پرېوتم بیا مې څه غم کوه، اوس به په دمه دمه ځو. سیل او چکر خو وایي همدې ته. له غره را واوړېدو، موټر مو کرایه کړ، له پچیره واوښتو او ځانونه مو د سپین غره لمنو ته ورسول. سپین غر ځکه ورته وایي چې لوړې څوکې یې تل په واورو سپینې وي. یوازې سږکال دغه څوکې د وچکالۍ له کبله بې واورو وي. مازدیګر یوه کلي ته ورسېدو. د لمر سترګه د یوې شنې څوکې په نښترو کې داسې ښکارېده لکه ناوې چې شین شال پر مخه ورکړی وي او زرینه ټیکۍ له حیا ډکې پلوشې شیندي. شپانه شپېلۍ په لاس د خپلو رمو سره د آبادۍ په خوا را روان وو. د وړو وړو ورکیو د پښو ترپکې او د غرنیو ویالو نغمې یو ځای کېدې. د تنورونو په پیروزۍ لوګیو کې تاوېدې. له هسکو سکو یې خولې اخیستې او په نامعلوم لوري خاموش پړاوونه وهل. ښکلی کلی و، دومره ښکلی چې نندارې مخکې تلو ته پرېنښودو. زمرک ته مې وویل چې شپه به هم دلته کوو، خو یوه خبره واوره چې دلته به د څانګې یادونه راته نه کوې. کیدای شي څوک یې وپېژني. دا غرني پښتانه دي، په توبرونو به مو داسې میده کړي لکه وچ لرګی. بله دا چې د څانګې یادونه به ما هم له کوم ګړنګه وغورځوي. هغه را سره په ورین تندي ومنله. د یوه سپین سندریز خوړ په غاړه پر یوه شنه جلګه کېناستو. د خوړ له شونډو پسته غرنۍ سندره پورته کېده او باد ورته په مینه مینه د سیړیو شنې پاڼې نڅولې. هغه مهال چې شنې صحرانۍ کوترې جوړه جوړه خپلو ځالو ته ستنېدې. یو زلمي پر موږ سلام واچو. موږ هم غبرګ وعلیکم سلام وویل. زلمي هم لکه د خپلې سمسورې سیمې هوا په نرمه ژبه خبرې پیل کړې. ویلې مېلمانه ښکارئ، له کومې خوا مو پېښه راکړې ده؟ زمرک ورته وویل د همدې ننګرهار یو، سیل لپاره راغلي یو، خو دلته پېژندګلو نه لرو. غرني ځوان وخندل. ویلې دا د سپین غره د لمنو ننګرهار دی، دا د هر افغان وطن دی، پښتون وي، پارسیوان وي او که نورستانې. پورې غره کې یو ځای دی توره بوره یې بولي. کله چې سره کافر راغله د ننګرهار د مجاهدینو لوی مرکز هم دلته و. د هر ځای او هر قام خلک پکې وو. ډېرې د همدې ځای شول. له خوړ سره نږدې هدیرې ته یې لاس ونیو. یوه ډېره لویه هدیره وه. دا د شهیدانو هدیره ده. زموږ مېرمنې او نجونې چې له خدایه خپل مرادونه غواړي همدې هدیرې ته ورځي.
او هغه دسمالونه ورته جنډه کوي، په خپلو ګوتو یې پرې نخچې ښکلې وي او غرني ګلونه یې پرې جوړ کړي وي چې د جنگ په کلونو کې د ټول افغانستان مجاهدین مو وخت په وخت پاللی شو. اوس خو که هیڅ نه وي، نه سره کافر په وطن کې شته او نه په دې لمنو کې جنگ. تاسو زما میلمانه یاست، ځئ چې ځو حجرې ته. ما ورته وویل سمه ده، خو څو شېبې به همدلته کښېنو. هغه هم ومنله. د ماښام تیارې په خورېدو وې، خو په هدیره د رڼا پړاو راته او څراغونه یې په بلېدو وو. د خوړ نه پورې غاړه یوه نړېدلې کلا وه. زمرک د هغې په اړه پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړ چې د سره پوځ ټول فکر همدې غرونو ته و. ډېرې بمبارۍ یې وکړې، پوځونه یې راغله، ډېرې کلاګانې یې ورانې کړې، خلک یې شهیدان کړه او ځنګلي ونې یې وسوې. دا کلا هماغه وخت ورانه شوې. څښتن یې پېښور کې دی. څوک چې راغلي او یا یې هجرت نه و کړی، کورونه یې جوړ او مځکې یې آبادې دي. د مهاجرینو کورونه هماغسې ړنګ او پټې شاړ دي. د غرني ځوان خبرې مې تر همدې ځایه اورېدلې وې. نور مې پام د خوړ په اوبو د شهیدانو زیارت ته اوښتی و. د ډیوو په رڼا کې د جنډو رنګونه داسې ښکارېدل لکه د ډېر لرې ځایه چې سړی د رنګارنګ ګلونو ټل ګوري. نری هوا د ډیوو لمبې داسې کږولې لکه د مستو جنکیو ډله چې د ازادۍ جشن نمانځي او د خپلو ځوانیو په ټول زور نڅیږي. بله خوا جنډو د درې په سپېڅلې فضا کې راک خپراوه، د مراد راک. ما له ځانه سره وویل څومره د کار خلک وو، دغه شهیدان. په ژوندیو کې داسې خلک نشته په یوه او بل نوم سره وژني. که غواړئ چې د دغه ناول نورې برخې واورئ نو له دغه ادرسه یې ترلاسه کولی شئ: 080999121 یا هم که تاسې فیسبوک ته لاسرسي لرئ، په خپل فیسبوک پاڼه کې مهاجر شاه دوسمل په پښتو ژبه سرچ کړئ او د دغه ناول پاتې برخې واورئ. په درنښت.